اللہ رسول فرمائے چې سیک درویغ وی تباعد الملک عنه میلا من نتن ما جاء به وچ یو میل د شیمټو د غسمټ فرشته یو میل لره ونه لوړ شي دغه بدبوئی دی واجینا چا کیما بدبوئی د خلینا راونه شله د درویغ په وجه باندې اللہ رسول نه پتا وړو مسلمان مؤمن هغه دغه زنا کې دایشي غلا کې دایشي دا سه ګناینه ورته اللہ رسول چې بالکل کې دایشي وچ مسلمان درویغ ویلا شي وچ نه مسلمان درویغ نشي ویلا مسلمان درویغ نشي ویلا اللہ رسول په یو موقع باندې ویل الا اخبرکم باهل الكبائر زتو سے تا غټ ګناینه ونه شي چې غټ نه غټ ګناینه کیم دي صحابه کرام ویل چې یا رسول الله ته ویشه اللہ رسول ورتویل الاشراق بالله دی الله سره شرک کول دا غټ ګناه ده دوام ګناه وعقوق الوالدین د میر پلور نافرمانی کول دریم ګناه چې ذکر کو د سه ټیکی لگاولو کنه دا سره رکشنسته ده او ویل چې او وقول الزور او شهادت الزور او قول الزور او شهادت الزور درویغ خبره درویغ شهادت درویغ خبره درویغ شهادت دمره وی چې لاګیاو چې صحابه ویل چې میږ ویل چې نه الله رسول غلا شو وا نو دا زبان د درویغ نه په قابو شو واستل په دې درویغ په دې زبان باندې خیبات نه کول په چا شی او عیب دای زدای نشته دا او تو ورسته هغه عیب ذکر کوي دغه ته غیبت ویلا شي دغه ته غیبت ویلا شي یو صحابی اللہ رسول ته یا رسول الله موټو وصیت وکا اللہ رسول الله دا جبا ورتاونی ولوي چې دا په قابو شي کوي چې باز دا ته د پورا کافی تو دا په قابو شي کا نو زبان په قابو شي کول حدیث مبارک شر درمی ترمذی شریف حدیث تا هر اورز د انسان دا ټول اندامینه دا څه د غجبه توي چې د خدای د پورا سیخه چاله را ته چې سیخه چاله ری میرا سیخ در پر چاله ری ته چې کاژا شه به میجیا کوششلی د زبان ته د ټول اندامینه سوال کوي چې سیخه چاله را ترمذی شریف حدیث تا نو زبان سیخ چلاول په زبان باندې چاته پزړه باندې داغ نه ورکول چاته بد اخلاقی خبره نه کول په زبان باندې درویغ نه ویل هغه یو صحابي الله رسول ته روغه مونږ دا ګناه شو دا الله رسول بار مخ نه اړو د په ځون باندې ثابت کړي چې په مو باندې دا ګناه شو دا ماعز اسلامي چې مو نه ګناه شو دا زنا عمل شو دا مو پوک کا یا رسول الله وی الله رسول مخونه وړو دای بیا ورته بدل شي یا رسول الله مو پوک کا دای بیا مخونه وړو الله سلیر ور په ځون پیرا کړ سلیر ور چې قرار او کې به دغه شریعت حکم دادا چې حد په جاری کېږي څنګه ته په کونی سور کو دا دوا کسون سره ویلوړي غول چې دا تو وګوره الله پړدا پا چولی او د په ځون پړدا پرېښ دا ولانه چې سيزون د سپیغون د پوښت دا خبره چې الله رسول ور ودلا کنه الله رسول ډیر سره دریند شو راغ یو نک دا سمخه ته سره راونی هدا شی یو مړ خار پرېتا بالکل ډټ شو دا پښه دا سه پټاټه شو یې الله رسول پتا وکړه چې دوا کا سون سشلا پلون کای ا حاضر شل جیا وای میږ وچ ورکی شی په د خربند لاګیا شی دا مړ خار دغه د غوښه خوري هغه ټول چې دا الله رسول دا سیک د څه کوي شي وی چې په دغه نه بدترینه غوښه تو سه سو پړلا اته سه ملګری سه ملګری رب کائنات حکم ته ځون پیش به خپل ځون ته بای وی استلا چې دته با پټوله مدینه خلک تقسیم کې علاوه د ټوله مغفراتو کی او تو سه ویل چې د سپیغون د ځون پوښت سپیغون د ځون دا خبره دمره سخت اور لاګیدله الله رسول تا نو یو سړی غیبت کوي الله رسول دا سينوست یو صحابي رکشنس د بل متعلق څه خبره کوله الله رسول ته چې چیک شه تو د کلمه مولا هیڅ قسم اعتبار نشته چې ته کلمه وي بل مسلمان په شجا غیر رب چې کوم شی حرام کړه داغه ته حال ولګانه نو غیبت کول نن په معاشره شه غیبت سه ګناه نه غاڼي درویغ سه ګناه نه غاڼي چې دا غیبت ته دغه ګناه ده عزت مند خپل ژبه په قابو شرو واستل ومن الصدقه ان تلقى احاك بوجه طلق دغه صدقه چې په خنده پیشانی سره خلک سره ملاوي دغه صدقه دو میرا صدقه واسطه ني خوشا پستا خبره خلک ته کوا دغه صدقه دو نو زبان په قابو شرو واستل شرمګه په قابو شرو واستل الله رسول فرمایي چې دغه د پروسس ذمہ واری ورکون چې دا سړی وځ په خپل ذمہ واری باندې جنت ته داخل